بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. تېر درس کې موږ سکرین ایلیمنټس ویلي وو. په سکرین چې څه پراته دي دغه شکلونه دا لاندې پټه او دې نومونه مو زده کړي وو. دې درس کې به موږ راځو رایټ کلیک کنټکسچوال مینیو دې کې چې کوم آپشنز دي دا به وایو. ټولو نه اول موږ سره ویو دی. ویو کتلو ته وایي. یعنی زه دغه آپشنز په کوم قسم کتل غواړم. صحیح ده. ویو ته به راشئ. ویو کې ما سره درې آپشن دي دا ولینی. لارج آیکن، میډیم آیکنز، سمال آیکنز. صحیح ده. لارج آیکنز، میډیم آیکنز، سمال آیکنز. زه راځم لارج آیکنز ته. لارج آیکنز معنا دا ده چې تا ته به د ټول آیکنز غټ کړي. بیا رایټ کلیک کوم، ویو ته راځم. میډیم آیکنز. میډیم آیکنز ته به آیکن درمیانه کړي. بیا رالم ویو ته سمال آیکنز. سمال آیکنز په تاسو ته آیکنز سمال کی. مثلا تاسو سره په سکرین باندې به حد زیات آیکنز پراته دي. ته وایې چې زه دا ټول آیکن واړه کول غواړم چې مانه لږ ځای ونیسي، نو تاسو به راځئ ویو ته. ویو کې به سمال آیکن باندې کلیک کوئ. که در سره کم وي یا مثلا خدای نخواسته د چا نظر کم وي نو هغو به لارج آیکن اخلي چې هغو ته یو 1 by 1 ښکاره شي، یو په یو ورته ښکاره شي. ښه، نو زه دا په بله طریقې سره هم غټولی شم. زه فار ایگزامپل د دې نه هم دا د ماته نور غټ ښکاره شي، نو تاسو به کنټرول بټن ونیسئ د کیبورډ نه او موز نه به سکرول ویل داسې کړۍ غوندې وي هغه به تاسو تاوئ. نو تاسو به دا تاوه کې داسې تاسو ته به نور هم غټ شي. یا په لپټاپونو کې هم شته دی. صحیح ده. لپټاپونو کې د غاړه کې موس پیډ سره غاړه کې تاسو به ګوته داسې بره او لاندې موف کوئ، تاسو ته به غټیږي او وړیږي د آیکنز. صحیح ده. دینا پس مونږ سره څه شی ده؟ اټو ارینج آیکنز، الاین آیکنز ټو ګریډ. دا دو آپشن یو بل سره ارتباط او یو بل سره اړیکې لري. اول نمبر اټو ارینج آیکنز. اټو ارینج آیکنز معنا دا ده چې تا ته به اتوماتیکلی د آیکنز ارینج کې منظم بیرته کی. لکه زه اوس کلیک ایسته کوم، ما اټو ارینج نه کلیک ایسته کو. زه راځم، زه دا کولی شم چې دې خواته موف کوم، دا مثلا دې ځای ته موف کوم، دا دې ځای ته موف کوم. زه مثلا ما دا خپل ځای نه غیر منظم کړم. که اوس زه غواړم د آیکنز دې ما ته خپل ځای ته لاړ شي، رایټ کلیک ویو اټو ارینج آیکنز، دا کلیک ولګوه، تاسو ته به اتوماتیکلی لاړ شي. اوس که تاسو دلته کوشش کوئ چې دلته کېږدئ، دا به خپل ځای ته اټو ارینج کېږي، اتوماتیکلی به خپل ځای ته ځان رسوي. بل آپشن ما سره څه شی ده؟ الاین آیکنز ټو ګریډ. الاین آیکنز ټو ګریډ به تا ته هله کار کوي چې کله ته اټو ارینج آیکن نه کلیک ایسته کړي. زه به دې نه کلیک ایسته کوم. اوس زه راځم دې نه مې هم کلیک ایسته کړه، دواړو نه کلیکونه ایسته شو. زه راځم مثلا دا آیکن ما راواخیسته، دلته مې کېښوده، دا مې مثلا راواخیسته، مې ورسره په خوا کې کېښوده، دا مې ورسره په دې ځای کې کېښوده، دا مې ورسره په دې ځای کې کېښوده. صحیح ده. نو زه به راځم دا مې دلته کېښودم. ګوره یاد ساتئ چې سکرین باندې شاته دلته وړې وړې خانې دي. دومره وړې وړې خانې دي. دا ورټیکل هم شته او هوریزنټل هم شته. خو دغه آیکن اوس په دې خانو کې نه دي. زه یم چې دا آیکنز دې ما ته خپله خانو ته ځان برابر کړي. رایټ کلیک به وکړي، ویو ته به راشئ، الاین آیکنز ټو ګریډ دې کې به کلیک وکړئ. نو ګوره تاسو وکتل چې دغه آیکنو خپل ځای نه ټوپونه واچول، خپلو ځایونو نه لاړ. د ورټیکل ته نږدې ورټیکل ته ځان برابر کړ او دا هوریزنټل ته نږدې دې ته ځان برابر کړ. اوس چې ته دا هر ځای ته موف کې نو دا به دې ځای کې ټوپه چې هغه ځای کې ګوره زه فار ایگزامپل دا دلته ږدم، دا دې ځای نه ټوپه چې لاندې راغله ځکه دا خانه ورته نږدې وه. صحیح ده. واپس زه رالم ویو ته، اټو ارینج آیکن دا به اتوماتیکلی راته ارینج شي، خپل ځای ته به ځان ورسوي. رایټ کلیک کوم، ویو ته رالم، شو ډیسکټاپ آیکنز. شو ډیسکټاپ آیکنز کې چیک لګېدلی دی، تاته آیکن ښکاري. زه یم چې دا ماته مه شو کوه، شو ډیسکټاپ آیکن نه کلیک ایسته که تاته به هغه آیکن نه شو کېږي. بیا رالم رایټ کلیک مې وکړو، ویو ته رالم، شو ډیسکټاپ آیکنز دا به راته اتوماتیکلی خپله شو شي. ویو ته رالم، ویو کې بل آپشن موږ سره شو ډیسکټاپ ګیجټس دی. ډیسکټاپ ګیجټس څه ته ویلی شي؟ زه راځم دې ګیجټس دې باندې کلیک کوم او زه ورته وایم فار ایگزامپل دا ساعت ما راوسته ډبل کلیک، او دا مې مثلا کلنډر راوستله ډبل کلیک. صحیح ده. تاسو ته ښکاري. زه وایم فار ایگزامپل دا ساعت او دا ما راوسته، زه ورته وایم چې دا دواړه ما ته مه شو کوه. رایټ کلیک ویو ته رالم، شو ډیسکټاپ ګیجټس چیک دی، دې نه کلیک ایسته کړه، نو هایډ به شي، هایډ ډیسکټاپ ګیجټس شو. بیا رالم ویو ته، زه ورته وایم شو راته کړه، شو به یې راته کړي، څه شي اتوماتیکلی به دا خپله باندې شو شي. رایټ کلیک کوم، سورت ته راځم. سورت وایي ترتیب ته. سورت بای نیم
by size, by item type, by date modified. زیم فار ایگزامپل ګوره تاسو ته به یاد وي چې موږ په تیر لیکچر کې دا ویلي وو چې یو یوزر آیکن دی او بل سیستم آیکن دی. سیستم آیکنز او یوزر آیکنز تا ته به دغه ارینج شي، خو سیستم آیکن برته بیل ارینج شي او یوزر آیکن به درته بیل ارینج شي. ښه زه راځم دلته یو فولډر راولم. صحیح ده، دا دواړه مې ولیکل. رایټ کلیک مې وکړ، زه ورته رالم سورت بای نیم. ګورې یاد ساتئ کله چې تاسو بای نیم والئ دغه آیکنز تاته بای نیم سورت شي، خو دې کې ما سره دغه چې دی دا دې ته وایي سیستم آیکنز، خو دا پکې شامل نه دی، دا ځکه چې دا خو یو دانه دی که نه، یو دانه یوزر فولډر دی، یوزر فولډر، او دغه را سره درې دانې چې دي دا سیستم آیکنز دي، دا هم سیستم آیکن دی خو دا په یوزر کې راځي. یوزر آیکن دا په یوزر فایل دی که نه، ځکه چې په دې نوم باندې دغه یوزر جوړ شوی دی. دا درې دانې راته بیل ارینج کړي، دا شارټکټ راته بیل ارینج کړي، فولډر راته بیل ارینج کړي. بیا زه رالم واپس سورت کوس دوباره نیم باندې کلیک وکړو نو تا ته به دغه پروسیس ډیسینډینګ شي، مطلب زی ټو ای به شي. ګوره کلیک مې وکړو دا زی ټو ای شو، اول به زیډ شروع کېږي، بیا یو، بیا کې، همدغه شان شارټکټ کې هم دا کار راغلی. ګورې اول نمبر اخر کې نمبر راغی، بیا ای سی همداسې ورپسې ورته تر زیډه پورې. که بیا دې ورباندې کلیک وکړه نیم باندې واپس به اسینډینګ شي، یعنی ای ټو زی به شي. ګوره اول نمبر راغله راته سر کې چې نمبر وي، بیا ای والا راغله، بی سی ډي اف جی ایچ آی جے، دغه شان کې یو زیډ، دغه شان دا فولډر کې دا بیل سورت کېږي. بیا رالم سورت ته سایز معنا تا ده چې کوم سایز غټي هغه راته لاندې راوله، کوم سایز سپکي هغه راته بره راوله، ځکه په تله کې هم دا کار وي، کومه ترازو چې درنده وي کومه پله هغه لاندې وي او چې کومه سپکه وي هغه بره وي. سایز ته رالمه، سایز کې تاسو وګورئ دا دلته راغله، صحیح شو. بیا زه واپس رالم سورت باندې کلیک کوم، سایز باندې مې کلیک کوم، دې سایز به څومره ام ټي دی، دې سایز ورپسې هلته هم څه وکړي دي سورت. بیا سایز باندې کلیک کوم او بیا واپس سایز باندې کلیک کوم. دغه شان دا په فایلونو کې هم دا کار راځي، صحیح شوه. ګورئ دا چې تقریبا دومره دی، 2.5 جی بي دی، دا 0 دی، صحیح شوه. یا دلته راځم دا مې دلته کېښوده، دا مې دلته کېښوده، صحیح شوه. زه راځم سورت بای سایز باندې کلیک کوم، بیا واپس راځم سایز باندې مې کلیک وکړو، سایز باندې بیا کلیک وکړو، خو دا هلته بای نیم شوی دی. ښه دا بای نیم راته راځي. ښه زه رالم آیټم ټایپ. واټ از آیټم ټایپ؟ ګورئ زه رالم ما دا فولډر دلته کېښوده، فولډر مې د شارټکټو منځ ته ویوړه، شارټکټ یې مې دلته راوستلې، دا مې هر څه مې ګډوډ کړو. آیټم ټایپ معنا دا ده چې تا ته به فایلونه بیل کړي، فولډر یې به درته بیل کړي، شارټکټ یې به درته بیل کړي، هر څه به درته بیل کړي. رایټ کلیک سورت آیټم ټایپ، تاسو وګورئ دا فولډر یې ماته بیل کړي، فایل یې راته بیل کړي، شارټکټ یې راته بیل کړي. صحیح ده ملګرو. رایټ کلیک کوم، سورت ته رالم ډیټ موډیفاید. ډیټ موډیفاید مطلب دا دی چې کوم موږ اوس نوی جوړ کړی وي هغه به راتلته راولي او ورپسې زوړ داسې به مخکې وي. صحیح ده. بیا که دوباره دې ورباندې کلیک وکړو ډیټ موډیفاید باندې، تا ته به دغه پروسیس ډیسینډینګ شي. ګورئ ورته ډیټ شو، تاسو به اوس دوباره ورباندې کلیک وکړئ ډیټ موډیفاید باندې. دا اوس موږ نوی جوړ کړی دی، ګورئ دلته تاسو ګورئ موږ دا جوړ کړو، بیا مو دا جوړ کړو، دا مو هغه نه مخکې جوړ کړی و، دا درې دانې، دا مو اول جوړ کړی و، دا مو ورپسې جوړ کړی، دا مو ورپسې جوړ کړی. صحیح ده ملګرو، دې ته وایي ډیټ موډیفاید. ریفریش تا ته به څه کوي، سیسټم تازه کوي، شارټکټ یې F5 دی، F5 چې څومره پریس کوئ تاسو دا برته ریفریش کېږي. امید لرو چې په دې درې اپشن باندې پوه شوي یاست. نیکسټ لیکچر به زموږ ستاسو هغه پیسټ شارټکټ دا ټول ایلیمنټس یې داسې ورباندې راځو. صحیح ده ملګرو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن پریس کړئ، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شانې خاصه ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.